السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو دوستانو په دې هیله جوړو به یاست. دا د نن یو تازه او په زړه پورې خبر درته لرمه، هغه هم د رحمان الله ګربز په هکله. هغه نن په ټي10 لیګ کې نړیوال حیران کړه، یو بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د شهزاد محمدي د لوبډلې خلاف په نن لوبه کې تیزترینه 50 په خپل نوم باندې ثبت کړه، کومه 50 چې تر دې مهاله د سالټ په نامه باندې وه. هغه په 15 بالونو باندې 50 تیزترینه منډې په خپل نامه ثبت کړې وي، کوم چې رحمان الله ګربز په 14 بالونو باندې تیزترینه 50 یا 50 منډې پوره کړلې. په لوبه کې رحمان الله ګربز شپږیزې او 15 څلوریزې ترلاسه کړي. بهترینه لوبه ترسره کړه. یقینا چې د کرکټ مینوالو به د نوموړي د لوبې څخه خوند اخیستی وي او په دې سره به نوموړي ته د نورو لیګونو کې د لوبېدو چانس هم زیات شي، ځکه نوموړی په دې وروستیو لوبو کې کافي ښه ځلېدلی دی. په آی پي ایل کې کیدای شي سږ واخیستل شي، ځکه سږ آی پي ایل کې فکر کوم چې دوه لوبډلې نورې هم په آی پي ایل کې اضافه شوې، نو په دې سره به نورو افغان لوبغاړو ته هم د ګربز تر څنګ په آی پي ایل کې د لوبېدو چانس وي، لکه حضرت زازي، نوید الحق، فضل الحق فاروقي، شهزاد محمدي او دغه راز ګربز ته به انشاءالله چې د لوبېدو موقع برابره شي او دغه راز په نورو لیګونو کې هم ممکن نوموړي ولوبېږي. د افغان لوبغاړو د لا ښه ځلېدو په هیله تر بل تازه په زړه پورې او ښکلي خبر چې زه زاید الکوزی ستاسو په درانه ټبر کې ځریږم. زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ. ښه وخت یې شیبې، الله مو مل شه.